سلام ګرانو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ وئ. نن د ولایت په پیژندنه کې غواړم چې خپل ټاټوبی خپل ولایت تاسو در وپېژنم چې هغه هم وردګ دی، چې دا لومړنۍ ویډیو ده د ولایت په اړه، چې په لومړي سر کې غواړم چې تاسو ته یو عمومي معلومات د وردګو ولایت په اړه در وړاندې کړم. په دوهم سر کې به د وردګو ولایت شجاره تاسو ته در وړاندې کېږي، او هم دارنګه په آخر کې به تاسو ته بیا یو ویډیو او بعضې مهم تصویرونه چې دي تاسو ته وړاندې شي. هیله ده زموږ چینل سبسکرایب او شیر کړئ تر څو وکولای شي تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کړو. مننه. افغانستان چې د نړۍ یو له مهمو هیوادونو څخه بلل کېږي، د آسیا په زړه کې پروت هیواد دی. افغانستان د ستراتیژیک او د 15,000 کلن تاریخ په لرلو سره یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر اوسه پورې 34 ولایتونه ثبت شوي دي. افغانستان 34 ولایتونو له جملې څخه وردګ یو له مهمو ولایتونو څخه دی چې د کابل پلازمینې په سرحد کې پروت ولایت دی. د وردګو ولایت په 1443 کال کې د ظاهرشاه په دوره کې رامنځته شوه، چې مخکې مرکز میدان ښار نه و. بیا وروسته د داود خان په دوره کې یا حکومت په دوره کې مرکز میدان ښار ته راوړل شوه. د وردګو ولایت مرکز میدان ښار دی. مساحت یې 9043 کیلومتر مربع بلل شوی، چې د سمندر د سطحې څخه 2210 متره لوړوالی لري. د وردګو ولایت نفوس 2 لکه زیات بلل شوی دی. د وردګو ولایت د څو ولایتونو سره هم سرحد او ګاونډیتوب لري، چې د پروان، بامیان، کابل، لوګر، غزني ولایتونو د یادولو وړ دي، چې د همدې ستراتیژیک او د همدې موقعیت په لرلو سره مهم ښارونه وصل لوي. کابل د کندهار، کابل د بامیان او داسې هم شاوخوا نور ولایتونه یو د بل سره یې وصل کړي دي. د وردګو ولایت اوبه او هوا متغیر دي، یعنی په ژمي کې ډیر ساړه وي، چې بیا وروسته په اوړي کې هوا معتدله کېږي، د 28 نه تر 30 درجه د سانتیګریډ پورې رسیږي. د وردګو ولایت مهم او اساسي بند چې دی د چک بند بلل کېږي، چې د جلګې او د جغوتي د سیندونو څخه سرچینه اخلي. د وردګو ولایت 8 ولسوالۍ لري، چې مهم ولسوالۍ سید آباد، چک، جغوتو، نرخ، جلریز، دایمیرداد، حصه اول، بهسود او مرکزي بهسود دي. د وردګو ولایت خلک په علم مین خلک دي. د وردګو ولایت خلک او ځوانان اکثریت چې دي مخکې په اکثریتو پوهنتونونو کې، حتی په نړیوالو پوهنتونونو کې جذبېدل، چې اوس هم تر یوه حده جذبېږي، خو د جګړو او د اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله نن په هغه سطحه کې شتون نه لري. د وردګو ولایت 8 ولسوالۍ لري، چې مخکې مې وویل، او همدارنګه د وردګو ولایت مهم حاصلات چې دي، چې د میوو څخه یې مڼې دي. مڼې یو د مهمو حاصلاتو څخه بلل کېږي، چې ورسره ناک او زردالو، انار، الوچې او داسې نور میوې هم د یادولو وړ دي، چې کرنیز برخه یې نوره کچالو، وریژې، جوار او غنم بلل کېږي. د وردګو ولایت خلک د ورزش د سپورت سره ډیره مینه لري، چې د والیبال، همدارنګه د کرکټ او د فوټبال د یادولو وړ ده. وردګو ولایت مهم معدني برخه چې ده
وسپنه ده، مس دي، جاز دي، سره زر دي، سپین زر او داسې نور کېږي. د وردګو ولایت مهم تصویري، غږیز او ورځپاڼې چې دي د ځلا تلویزیون پېزوان بدلون دی، راډیو یووالی، د میدان ښار راډیو، د ورځپاڼې ځلانده، راتلونکی، دریځ او جلګه بلل کېږي. هیله ده چې زموږ دا معلومات مو خوښ شوي وي، یو څه مو په معلوماتو کې اضافه شوي وي او دغه تصویر چې اوس راځي چې د وردګو د شجرې په اړه دی، دا د وردګو شجره تاسو ته معرفي کوي چې مایار څوک وو، نوري څوک وو، ګدایي څوک وو او دا ټول تاسو ته در پېژندل کېږي په تصویر کې. هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب، لایک او نظر مو راسره شریک کړئ تر څو وکولی شو چې بل ولایت تاسو ته در معرفي کړو.